الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر دجن دري ميس شرودا چې په دې کې څه امور به ذکر کې انتظامی سره د مسلې د قتال فی سبیل الله به اول باب یوسل 95 نمبر آیت پوری رب د دې آیت مخکې سره دا د مخکې د خلکو قبایح نقصانونه غلطیاں تشریح کړه دوی ویلې چې مونږ خو اهل البر او نیکی والے یو تاسو څنګه زمون قباحتونه تشریح کوي د مقام کې الله جواب وکي د جواب حاصل لا دی چې متعدد شعبې اسلام لري نو په دې کې انسان په دې یو باندې عمل وکي او نور ترک کی نو سنیکی نه نیکی څه ده نیکی دار چې د آیات کې کوم الله تشریح کړی ده لیس البر نه دا نیکی چې وګرځوي وجوهکم د خپل مخونه په طرف د مشرق والمغرب او د قشان په طرف د مغرب تولم جملا وجوههم جملا بس د ارچا خپل مخ ګرځول آیت کې دو قول علماء لیکلي ظاهر دا خطاب دی اهل کتاب ولا وجدا چې بحث مسله اهل کتاب سره ده په دې ترتیب کې چې انحصار د نیکی ای کوي په یو عمل کې الله ورمان درد وکي چې نه نیکی خو ډیر شي نه دي زین له سوال لږه حاصل له سوال دا چی دلیل لري خبرې سړي چې خطاب اهل کتاب ورته بل چال نه دی ځکه منس بحث مهم دی آیتونو کې او هغه تعلق لري د تحویل قبله سره چې ویل شي انحصار د بر ځکه مقصد پر آیتونو کې لس امور و ذکر کې د پاره تهذیب د نفوسو سره تنبهنا به او پکې دو امور ذکر کې د پاره د سیاست اول حفاظت خاصه او دویم حفاظت روحانی خاصه معنا ظاهر سره تعلق ساتي او بل باطن سره دوی ویلي چې نیکی مشرق او مغرب نه نه شي نیکی دي اول خو په دې مقام کې ویلي چې المشرق والمغرب کله کله وي مشرقین مغربین کله وي مشارق د وړي او د شمال او د هر ورځې جدا شمال جنوبي ذکر نه کې عوارض دي اسمه کړه به تور مثال چې په دې منځ باندې نسب شولا سيو طرف غورځي سبل ولكن البر لیکن نیکی چې دا نیکی دا غشا دا چې ایمان لري بالله فالله فرض السنیم آیت من اشکال لی ولكن البر من آمن حمل د من آمن پر البر باندې څنګه صحیح کوي او حمل د ذات را یې په وسب باندې قانون بیدار چې حمل من وجه اتحاد غواړي من وجه مغایرت ضد کې بكل الوجوه مغایرت راغی مفسرین درې جواب کې اول بر کې معنا د بار حمل د ذات په ذات دویم ولکن نزل بر حمل د من پر ازار راغی دریم جواب دا چې عبارت په حذف د مضاف د جانب مقابل کې ولکن البر بر من نیکی نیکی دا غچاله
چې ایمان په الله لري دی، 5 صورتونه دی، اول موجود دی، یکتا دی، کمال والا دی، نقصان نپاک دی، مختار دی. او ورځ السنې والملائکه او دق شان ایمان لري پر ملائکه مان دی، او الکتاب په مقام کې جنسی معنا مراد ده. به دیجه کې اول ایمان راوړو په الله باندې، ځکه لیږون کې د وحی هغه دی د چا په ذریعه باندې د ملائکو چال را چلیږي، کتاب لګي چال لګي انبیاء ولا علیهم السلام والنبیین. امام بلری په انبیاء باندې چې داشتره مخلوق دی را کړه د انسانانو څومره دی علم الله لري. چا چې یو لک سلیری درجه ته کم ذکر کړی دي نو پای کې اور اویره علی ابن زید په نامه علماء په کلام کړي دي، خو ضعیف دی. واتل مال ورکی بدا مال لا حبه سرد منی د مال دیه ضمیر کې ضرور قول علماء لري. اول دا د دم مینا محبت د مال سره دی، لیکن د باوجود مرکی دسنه شي ردی شي یا جماعتي شي اعلی مال دا به خلکو له پیش کوي. دویم قول علماء لیکلي چې د هو دا ضمیر راځي د کسلا مال ورکی سره د مینې محبت د کس هغه باندې براد رد ولام تان نه کوي. دریم د هی ضمیر راځي ک الله لا مال ورکی علی حبه سره د مینې د الله. ابن قیم سے فرمایي دا روایت په تشریح کې چې د مال مخ کې دی چې دی مسکین پلاس کې پریوځي اول د الله ورکون کې له ډېر خوندې به. او څلورم علی حبه معنا د فعل سره مینه لري، چې په ټول عمر کې چرته یو کرت مال ورکی او بس نه بار 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 چاته ورکی. ذوی القربا خپل وانانو ته ورکی، او الیتاما یتیمانان له ورکی، او مسکینان له ورکی، او ابن السبیل المجاهد طالب العلم مسافر و ملمتا. ذوی القربا مفسرین د آیت په تشریح کې لګي ذوی القربا د مقام کې ذکر کې ولی ذکر بریږي تقدیم لهم فلاهم دی. زینب رضی الله عنها مال راوړو، بلال نے پوښتنه وکړه چې مونږ عبد الله ابن مسعود د مال ورکو، خاون مې غریب دی، دې کې به شرعاً څه مسله وي؟ دې کې دوه اجر دي، یو صله رحمی پالل دی او بل د مال مصرف. او حدیث کې مرادي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دومره نسب به تاسو زده کوي چې په ای باندې به تاسو صله رحمی وپالئ، دا به جایز دی. اول یتام دې کې اشاره وکړ دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم د امت مجاهد امت د یتیمان به کې د دې وجنه اهل قبله شي. دې وجنه مفسرین د آیت په تشریح کې لیکي بهترین کور په کورونو کې هغه کور دی چې کې یتیم دې هغه سره پرورش کوي، او کم انسان چې د یتیم کفالت کوي زو هغه به د قشانو جنت کې. اگر کده ایتونو باندې اشکال راځي چې دا پروګرامونه خو به قیدانن منی اب مسلمانانی نه او د ضرورت د دین نه انکار کوي. مساکین او ابن السبیل کې به څلور قول دي، یو طالب العلم، دویم مجاهد، دریم ملما، څلورم مسافر. وابن السبیل بیا ورکول درې مال واجب دي. ولی واجب دي؟ یو خدا چې ورسته الله ور باندې تقوا مرتب کړه، دویم د فرایض سره دې تشکیره کړي ده، او درې مقصد پرې کې دوام دی. والسائلین او انسانان چې سوال کوونکي دي، او فر رقاب او په آزادوالي د چټکي شاه غلام دی او قیدی قرض وړي ټول لورغه. واقام الصلاة او پابندی نماز به کوي او ور کوي به زکات. والموفون دی زکی دا خبر دے مبتلے پٹ دا وهم او دوی چې وفا کوي په لوزونو. دویم قول علماء لیکلي چې دا عاطب دی فمن آمن باندې بنا بر هر تقدیر، او چاوی دا عاطب دی البر باندې، عاطب دی په فاعل دا آمن باندې. یا خدا خبر دے مبتلے پٹ اهم یا په مقام کې عاطف کا په معنا امنه باندې یا په فاعل د معنا امنه باندې.
وفا به کوي په خپل لوزونو باندې. اذا عاهدوا شکل لوزونو کې آیت باندې اشکال دی، ولې دلته فعل ونه ویل شي اوفا وفاو کې اسم فاعل ولې ویلي؟ مفسرین جواب کوي جواب حاصل لا چې کله کلام وګد شي نو انت به عطف پر موصول باندې جایز دی. دویم محدثین او مفسرین د آیت په تشریح کې لیکي چې ان الوفا دا وفا چې دا يعلم هغه معلومیږي څه باندې معلومیږي دې باندې چې دین تعبیر وکړي چې برسه لفظ اذا عاهدوا الله سره لوس کړي لري مؤمنان سره کړي لري بنا بر هر تقدیر او الصابرین دې منصوب دې ځکه مخ کې دینه فعل پټ دې ته ویل کېږي منصوب بالمدح واخص بالمدح الصابرین یا عطب دې په عطا باندې بالبأس یا الله تعالی مالی تکلیفونو کې او بدني تکلیفونو کې وحین البأس او خاص کر په وخت د جنگ کې مالی تکلیف در باندې راغلي دي بدني تکلیف راغلي دي ټول کې ته دا مال لګای جګړه کې صبر وکای. سورہ انفال کې وایي چې کله جګړه سخت شو منډه د واخصه الله غضب در باندې راغی سواره غو صورتونو تکتیک دی یا د قشامبل جماعت تزان رسوي. اولئک الذین الله د انسانان دي چې رښتیا ویلي په دعوت ایمان کې او اولئک داخل چې دي هم المتقون هم دي تقوا دار دي. او طرف خبر معرفه منځ کې ضمیر فصل لاړو اشاره و دی لا چې بس تقوا دوی پورې بندنو بل چا پورې لا. قرطبی به آیات په تشریح کې لیکلي دي تقریبا 14 مسائل پرې کې ذکر کړي شو. په دې کې رد په يهود باندې شای بازي منی او بازي نه منی.